ژور بحثونه د چارو له شنونکو سره خبرې اترې رښتینی ښکارا صریح ژور او دقیق تحلیلونه د هیواد او نړۍ روان حالات لا بېلابېلو زاویو او ګڼو موضوعاتو سره قدم په قدم ژور بحثونه د افغانستان او نړۍ تاوده موضوعات تر بحث او شننې لاندې نیسي. دغه خبرونه هر یک شنبه او چهارشنبه مازدیګر 5 بجې او تکرار یې د دوشنبه او پنجشنبه په ورځو سهار 9 بجې او 10 دقیقې له حریت رادیو څخه اوریدلی شئ. د حریت رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسې له حریت رادیو نه د حریت ژور بحثونو خپرونه په 88.5 اف ام څپو په ژوندۍ بڼه اورئ. د خپرونې موضوع مو په پاکستان کې د پاکستانی چارواکو هغو ادعاو ته ځانګړې کړې چې ګواکې افغانستان د دوی په ناامنۍ کې لاس لري. کوربه زه مدثر افغان او د بحث قدرمن میلمه مو د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی مولوي سید اکبر اغا دی. اغا صاحب ستړي مشئ، خپرونې ته بخیر راغلی. خدای دې ایمان سلامت کړو، خدای دې وبخښه، مهرباني. مننه. درنو اوریدونکو، د پاکستان د سیاسي او نظامی چارواکو لخوا ادعاوې شوي چې ګواکې افغانستان د پاکستان په ناامنۍ کې لاس لري. له اسلامي امارت نه سربیره بیا تاریخ پوهان شنونکي نړیوال د دوی ادعاوې بې بنیاده بولي او وایي چې په پاکستان کې اوسنی وضعیت د دوی د داخلي ستونزو او ناخوالو پایله ده. اوس ګورو چې د افغانستان په اړه د پاکستان ادعاوې او همداراز د دواړو هیوادونو سیاسي روابط څنګه ارزول کیږي. دا او دې ته ورته پوښتنې به له ښاغلي میلمه سید اکبر اغا څخه وپوښتو. اغا صاحب، مخکې له دې نه چې په نورو مسایلو باندې بحث وکړو، لومړۍ پوښتنه به دا وي چې د پاکستان به په دې کې کوم اهداف وي چې ګواکې د ټي ټي پي پټنځایونه په افغانستان کې دي، رښتیا هم داسې کوم حقیقت شتون لري او که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته وایم. زما په فکر باندې که سړی واقعا متوجه سي د پاکستان خپل داخلي موضوع، یعنی خپل مشکلات چې په داخل کې د پاکستان موجود دي، هغه په وخت کې د اشغال چې په افغانستان کې د خارجانو اشغال او په هغه وخت کې دغه موضوعات هلته موجود وو. یعنی که موږ وګورو په هغه وخت کې د افغانستان د جهاد تر مخه حالت خلکو خپل مقابله او مخالفت د پاکستان په مقابل کې شروع کړي. بیا وروسته تر هغه په افغانستان کې جهاد شروع شو. وزیرستان و د ثبات منطقي و په دغه کې د دوی ډېر مشران د مجاهدینو او یا د پاکستان د حکومت د مخالفینو ډېر مشران په شهادت ورسېدل، ډېر د منځه ولاړه. البته په هغه وخت کې د افغانستان موضوع ګرمه وه، یا د افغانستان موضوع ګرمه شوله. وروسته د اشغالګرو په مقابل کې دلته جهاد شروع شو. البته هلته پاکستان کې اشغالګر نه وه. د اشغالګرو موضوع هغه ډېره خلکو ته دلچسپه وه، خبریالانو ته دلچسپه وه، مطبوعاتو ته دلچسپه وه. نو هغه د پاکستان په داخلي مخالفتو باندې سوري وغوړوي. هغه خبره دونې د باندې نه راوته چې پاکستان کې هم مخالفتونه شروع دي. چې په جریان کې په هغه وخت کې کرنل امام یا مثلا نور داسې دوی غټ خلک هغه راله دلته د مخالفینو سره خبرو ته، یا مخالفینو د منځه یوړله د مخالفینو یا مجاهدینو. اما لیکن د افغانستان موضوع چې هغه یو په 10 یو په 60 یو بلکې یو په 100 باندې تر هغه ډېره دلچسپه وه او مخته روانه وه. نو په هغه باندې سوري وغوړوي. نو زه فکر کوم چې دا نوې موضوع نه ده، چونکې دلته د افغانستان موضوع خلاصه شوله. افغانستان د اشغالګرو څخه پاک شو. اشغالګر د اشغالګرو د اشغال دغه تر ټکي د پای ټکي کېښوي، ولاړه خپلو ملکو ته و، خپلو ځایو ته ولاړه او افغانستان یو اندازه برقراره شو، بلکې نور هم برقراره کېږي. ورځ په ورځ باندې ثبات پیدا کوي او ثبات یې پیدا کړي. په دغه نسبت باندې دغه موضوع د پاکستان هغه مخالفت چې پاکستان کې وو، هغه مخالفت را سره بیل شو. هغه سوري چې په دې باندې غوړېدلي وو هغه د منځه ولاړي. دا یو خبره. دویمه خبره دا ده چې پاکستان او یا ایران یا زموږ شاوخوا
د افغانستان همسایگان متاسفانه د همسایتوب هغه مراد لکه څنګه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې همسایه په همسایه باندې هغه حقوق لري چې د په دې باندې بیریږي چې همسایه به د همسایه څخه میراث یوسي. هغه حقوق دوی تر پښو لاندې کړي دي په دغه د افغانستان همسایه ملکونه چې دي د افغانستان سره پر همسایتوب نه دي کړي. د دې په بعضې مثالونه موږ وایو لکه مثلا په منځنۍ اسیا کې اوس افغانستان تیاری دي افغانستان سابقه حکومت بوتللې حالت یې کښېنولې او افغانان دغه منځنۍ اسیا ملکونه لکه ازبکستان او تاجکستان هغه په دې باندې پوه دي چې هغه حکومت خو د منځه ولاړي اوس دلته بودن نه لري په افغانستان کې د اسلامي امارت قایم و دایم دي او موږ وختن یا روزانه د چا سره د کوم حکومت چلته وجود لري په دغه سره باید چې موږ روابط ولرو نو دغه حکومت سره باید چې موږ روابط شو کو هغه روابط په دې شکل چې د دوی خپل امانت ته وسپارو. یا مثلا د ایران ته اوس وګورئ حقابه د ایران د دې دعوی کول چې مننه آغا صاحب محترم. پوښتنه دا ده چې د پاکستان لخوا دغه ډول ادعاوې او نامني به د پاکستان لخوا کومه لوبه وي او که رښتیا به هم داسې وضعیت هلته شتون ولري؟ ما دغه خبر ورته ثابتول او ما یو لږ کې پرېږده مهرباني پاکستان یا نور همسایګان چې د افغانستان سره مخالفت کوي دوی په مخالفت کې تر اوسه پرې خپل فواید لیدلې دي. نو مثلا که اوس وګورو چې د افغانستان کې یو د کمیونستانو د مخالفت وخت او پاکستان په هغه وخت کې دا ډېر لوی موقع په لاس ورغله د موقع استفاده وکړي چې اټم یې جوړ کړي د موقع استفاده وکړي چې د افغانستان پر روپو باندې خپل ارڅ مصارف چې د اټم هغه دی دغه کړل مصرف یې وکړي د افغانستان د روپو څخه اټم پراخي او مثلا دغه ماوره په نور مخالفتو کې تسویني پاکستان ډیر په سرحدو باندې را مختصوي دي د مخالفت خپل استفاده کړي ده او د ترکمنستان هغه ملک چې تاسو وګورئ مثال د میر دی لکه میر یعنی یک دغه لري نه نظامی قدرت واک لري او نه نفوذي قدرت واک لري او چې نفوذ هم کم دي نظامی سلطنه هم نشته هغه د افغانستان خاورې ته د مخالفت څخه استفاده کړي د افغانستان خاورې ته را دغه سوي دي را نږدې سوي دي او راغلي دي. نو زما فکر باندې دلته د دې مملکتو چې دی هغه په مخالفت کې د دوی ګټې دي په افغانستان سره چې دوی مخالفت ولري او د مخالفت په صورت کې یا افغانان د خپل مخالفت دلته ولري د مخالفت په صورت کې دی راولاري د افغانانو د مخالفت څخه دوی استفاده کوي. په ځانګړې توګه آغا صاحب محترم په ډېرې بخښنې سره په ځانګړې توګه به د دوی ګټې کومې وي که تاسو یادونه وکړئ؟ دلته دوی دوه درې ګټې لري یو خو شخصي ګټه ده یو عمومي ګټه ده. عمومي ګټه دا ده چې د دنیاوالو نظر او نبض دی ګوري د دنیاوالو نظر او نبض په دې باندې دی چې په افغانستان کې اسلامي امارت نفوذونه کې الته ثبات پیدا نه کی او مستحکم او محکم نشي په افغانستان کې نو دی هم دغه دنیاوالو سره خپل په پای یو خپل دریاو سره وی دا په دنیاوالو په طرف باندې روان دي او یو هغه دي شخصي ګټه ده شخصي ګټه ما د ټول چې د افغانستان کې د کوشش تا کوي چې د افغانستان څخه دنیاوال هم مخالف کینو خلک مخالف کله مخالفت په افغانستان کې ایجاد کی دنیاوال که په افغانستان کې مخالف سي هغه د افغانستان کې مخالفت ایجادوي لکه اوس مرته چې وینو چې هغه د افغانستان څخه مسلکي سړی بیاي مثلا ډاکټر بیاي انجنیر بیاي نور خلک بیاي د باندې باسي د سبا د مخالفت لپاره یو طریقه ولاره چې جوړوي نو د دې مخالفت څخه دوی بیا خپل استفاده کوي چې په افغانستان کې لکه مخکې چې استفاده وکړي چې د خطر راتیر سول اوس بیا د دنیاوال ته دا دغه کوي چې افغانستان کې خاطرګری هغه د وجود لري چې د زموږ سره زموږ په مقابل کې د خلک راته پالي او د چې خلک لري په افغانستان کې ناشتي افغانان چې دی هغه سلای ورکی افغانان د پیسي ورکی مصارف ورکی نو دنیاوال په دغه باندې هم دغه چې ولا رښتیا د سبب الملک نفوذ کوي بل محکم نفوذ کوي علاوه پر دې باندې دی د دې خبرې صدا استفاده کوي چې دنیاوال موږ په رسمیت باندې خصوصا همسایگان په رسمیت باندې ونه پیژني خو دې چې سنیمه خو زوامه دا کچيري البته د پی ټی پی خلک دلته وی د افغانستان حکومت سره د
ضرور دی چې هغه د سلار ته جوړ کی چې هغه د پاکستان او د مابین کې مخالفت رانیسي او پاکستان ته ضرور دی چې ټي ټي پی نه وي دوی بعد د ټي ټي پی وجود ضرور بولی چې تخامخ په افغانستان کې ست خبره به دي فریز او دا خبره ونه کینو د افغانستان سره هغه لار افغانستان پاکستان سره واخلي لکه څنګه چې مناسبه ده او د امسایتوب سره مناسبه حلارو تراګرزو اغاز محترم پښتنه دادا ک تاریخي بهیر ته مونږ ورستانه شو د تاریخ په وګدو کې پاکستانیانو د افغانستان پاکله یا د افغانستان په وړاندې کوم ډول سیاست لوبولای دی په پاکستان کې دوه رقم خلک دي کوم نن وګورو په دنیا کې د دنیا د دیني علم چې دی په دنیا کې د شګل دی راګرځي مثلا یو وخت چې دا علم د عربي ممالکو خصوصا په شام او عراق او په دغه منطقو کې فتوا به دغه معتبره و بیا د ماورانه حتی علم سلسله رااله حتی چې موږ څه وینو چې دا دین خلک چې دی لکه امام بخاري امام ترمذي او د نور علما غټ علما چې دی هغه د دې ماورانه هر مربوط خلک دي د ماورانه فتوا معتبره او بیا د دیوبند او علاوه پاکستان ته د علم سلسله ډیر راغلي د نو زه فکر کوم چې د پاکستان ولس او د پاکستان علما هغه د افغانستان په خیر کې دي او هغه هر وخت د افغانستان سره خپل کومک او ښه اړیکې ساتلې دي او یو د حکومت پاکستان دی او حکومت پاکستان چې دی زما فکر باندې هغه خپل پردي سیاست پلي کوي سیاست نه لري د دنیاوالو د سیاست سره دی ځان عیار کړی د دنیاوالو سیاست په افغانستان کې منفي او د دې سیاست په منفي او کچین د دنیاوالو سیاست مثبت او بیا دی یو اندازه د اثبات پاتې دي بله خو ځینې شنونکي بیا په دې اندي چې پاکستانیان یا د پاکستان کې حاکم نظامونه تل د افغانستان له هغو طبقه وګړو سره دښمني لري چې هغوی د قدرت واګې په لاس کې ولري ولا د یو موضوع راغلی د افغانستان کې کسري وګورو داسې په ټول سل په سل کې نه کو ځکه چې د کمونیسټانو حکومت رالی په راغلی وو په پاکستان باندې دا ضرور و چې د کمونیسټانو د حکومت مخالفت وکړي ځکه چې د کمونیسټانو سلسله او هغه چې دی هغه پاکستان چې نفوذ کوي او مثلا روسان دلته راغلي وو روسانو بداول چې موږ ټول وبو ته ځان رسو مثلا او د پاکستان سره دغه ډیره عداوت ډیرو افغانستان ما دی ولار و د دې چې د افغانستان د لارې څخه د دې ډول تلل په هغه صورت کې سړی دا نه وایي چې د خلک چې د افغانستان مخالفین او هغه صورت کې د افغانستان سره دوی ډېر شلو او پاو کړل او شو وجه چې شو او دا رنګ چې شغالګل راغلی او هغه وخت کې د پاکستان ملت ولس دا غربیان چې راغلی او په دغه صورت کې بیا مجاهدین الکبیر شو ساتل شول په پاکستان کې مقصد پاکستان په یو طرف باندې د مخیطوب کوي حکومت خلک به بندیانول او په تکلیفول به تعذيبول به ځکه پاکستان بندي کړل ټول کور او شنان ټول را سره بنديان کړل او مطلب بیا د امریکا ته تسلیم کړم امریکایانو بیا د افغانستان حکومت ته تسلیم کړل دا چې ډیر خلک دی الته په پاکستان کې په شهادت باندې په مابسوي کې ورسول کوم عبد الله خو چې عادل د افغانستان وزیر دفاع یا استاد یاسر التشیر سوداګر خلک الته دغه سول البته دغه په څنګه باندې دا هم وکړل چې الته مجاهدینو ته تدبیر هدف لري دی دغه یو اندازه سولتونه د باندې خلکو سره کول او ځای ورکړي چې هغه د اشغال صورت کې دی هغه د پاکستان د لارې څخه د منځ ولاري نو دا چې مختلف سلسلې دي یعنی سره په ټول د چې نه په دې نه دغه کې پاکستان دا ول سره د افغانستان سره عداوت او دښمنی درلود او د دښمنی ځایونه هم ډیر دي او د دوستي ځایونه هم لري د دښمنی علتونه څه دي ک ګواکې دوی افغانستان سره د دښمنی نیت ولري اساسي علتونه څه دي چې دوی دا ډول دریځ غوړه کوي افغانستان او پاکستان تر مابین د دښمنی او عداوت یو ورکو ګورو د سلن محاله چې راوخلو د انګريز د وخت څخه عداوت د دورین کړي دا انګريز د کولې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ عداوت دي خبره چې سل کال وخت کړي او وخت یې پرسو نو د افغانستان اتمن د تقاضا کیږي چې ازمر وخت پرسو ازمر دا کټ د منځ ولاره چې سرحد دی اخواته معلوم شي چې پاکمه پاکي وو په پاکستان هم دا چې کتلې چې سل کال د تمرکزي ځای کې
آبادي کړې ده. دا زموږ بله عداوت یو بل چا زموږ په منځ کې اچولی دی. یو دا دی. دویم ما به اشتراک موږ سره لرو وګورو د افغانستان اوبه چې دي هغه د پاکستان خواته ورځي او دا هم یو د عداوت سبب و ذریعه ګرځي ځکه افغانان ډېر افغانان په دې باندې چې راځي د پاکستان څه دا اوبه راوګرځوو او البته جنجې دا دي چې ټوله راوګرځوو. که سړی وګوري واقعیت کې دا شي دی چې د اوبو په مابین کې اشتراک ته د چترال اوبه راځي د افغانستان ته او پاکستان په دې اوبو کې لږ حق لري خو ډېر اوبه دوی ته ورځي. خو دا سلسلې چې دي دا د افغانستان او د پاکستان تر مابین یوه موضوع ده. مابین اشتراک یې سره لکه د ډورین او دا د دوې موضوعګانې. درېیم موضوع دا ده چې طبیعي خبره ده چې دلته په پاکستان کې رقم خلک دي. یو رقم خلک دي چې هغه زموږ سره نژادي اشتراک لري او چې زموږ سره نږدې خلک دي د پېښور په طرف کې یا د کوټ په طرف کې، او یو رقم خلک دي چې هغه زموږ څخه لري اخواته خلک دي. هغه خلک دا فکر لري چې د افغانستان یو لوی خاوره موږ ونیسو، دا موږ ته د غنیمت دی. دوی په ډېرو منطقو باندې د افغانستان ته رامخته سوي دي. نو هغه سره بیا دا فکر دی چې افغانستان باید چې ډېره خاوره موږ په لاس کې وي. او درېیمه خبره لا دا هم څلورمه خبره لا دا هم ده چې اوس موږ که وګورو اوس پاکستان داسې یو اندازه حرکتونه کوي د افغانستان په باب باندې. لکه اوس مثلا دوی یو خاص نماینده ټاکلی دی لکه اسیف دراني په نامه باندې، تر هغه مخه صادق خان و. دا داسې معنا بله معنا ورکوي چې مثلا د افغانستان تر موږ یو ماتحت دی، زموږ یا کښته دی او موږ دا یو نماینده ورته ټاکلی دی. نو دا ښه خبره نه ده. د دوی نماینده خو باید چې دلته خپل سفیر وای. د دوی زموږ افغانستان خلک دوی ته نماینده نه ټاکي. ضرور دی چې افغانان هم دوی ته نماینده هلته وټاکي، په سفارت باندې یوازې قناعت ونه کړي. نو دغه خبره به هم د منځه ولاړ شي چې خلکو ته دا فکر پیدا کېږي چې دا نماینده توب بیا څه معنا. ولې روسانو موږ ته نماینده نه دي ټاکلي، داسې مثلا ایرانیانو یا بل څه په سفارت باندې قناعت کړي دي. دا سلسلې په مابین کې جریان لري. نو د دې لپاره زما فکر باندې قاطعانه فیصله کول پکار دی. دغه فیصله یعنې افغانان باید خپل په مابین کې فیصله وکړي، داسې قاطعانه فیصله وکړي چې نه شخص به نه کباب نه عداوت ته پاکستان مختاره کړي چې عداوت ورسره وکړي او نه پاکستان عداوت. مننه آغا محترم. حل لارې په وروستۍ برخه کې ذکر کوو او په ته راګرځو. پوښتنه دا ده چې علتونه څه دي چې پاکستان دغه ډول ادعا په نوي ادبیاتو په تکراري ډول باندې کوي چې ګواکې د پاکستان په نامه کې افغانستان لاس لري. اوس کوم کس چې تاسو یادونه وکړله هغه هم افغانستان ته په رسمي سفر راغلی دی. زما په فکر باندې لکه ما چې دا وویله علتونه خو دا دي چې یو په د خپل همسایتوب په سلسله باندې سولې غوړول دي. لکه زموږ تقاضا د پاکستان څخه ډېره دا ده چې پاکستان موږ په رسمیت باندې وپېژني. هغه زموږ یو همسایه ملک دی او موږ ته نږدې ملک دی. وخت په وخت باندې موږ یو د بل سره محتاج یو. نو اول باید چې موږ په رسمیت باندې وپېژني. نو دوی بیا دلته دا علتونه راپېښوي چې موږ سره دا کوي دا کوي دا کوي. په اصلي کې دوی دا د عدم رسمیت خبره هم په خارجیانو پورې اړه لري چې دوی په دې باب باندې استفاده کوي د خارجیانو څخه چې په رسمیت باندې وپېژني. هغه کنن خارجیان دوی ته پور کوي دارو کوي. خارجیان مثلا د دوی کومک کوي، هغه دوی بیا الله تعالی الله ته نشي راوړلی. نو په دغه نسبت یو دایم یو علت کېدلی شي. او د دې ما وراله که ما چې مخکې درته وویل چې موږ ما بالاشتراک سره لرو. دوی اوس هم دا تقاضا د پاکستان د خلکو څخه چې د ډورین موضوع چې دا هغه باید چې د پای ټکي ورته کېښول شي. هغه دپاره دوی لس لارې وکړلې. مثلا سیمې خاردار دا هم یو لاره وه چې دوی دغه وکړله چې دغه که نورې داسې ځینې لارې دغه کړي چې هغه به سبا دوی یادوي. مثلا یا د جلال آباد والي هغه مخکې و هغه د دوی سره یو معاهده کړې وه. هغه د کونړ یو څوک نوم یې رسوي ماخیل نومېدي که څه نومېدي. نو دغه دا سلسلې ټولې دوی داسې کار باندې دا کارونه په لارې دغه واچولې. نو چې یو کامیابۍ ته ځان ورسي په دې باندې سبا دپاره یو دلیل و سند وګرځي. خو هغه زما فکر باندې داسې یو په درد باندې ورته ونه خوړل شوې، یعنې هغه پیدا نه ورته وکړه. نو دا ټول هغه علتونه دي چې دوی د افغانستان سره تر اوسه پورې جوړ نه دي راغلي. مننه. دوی ډېر توند غبرګونونه ښیي، خصوصا نظامي او سیاسي چارواکي
او دغه ادعاوې کوي. په اصل کې دغه ادعاوې به د افغانستان په بام باندې دوی خپلې واورې نه راغورځوي، ځکه ځینې شنونکي به دې اندي چې خپله پاکستان د تروریزم د تولید د ماشین بلل کېږي په نړیواله کچه. نو اوس خو دلته د نړیوالو سلسلې زما په فکر کې نړیواله کچه لکه تا چې وخت سره واخلو هغه هم دوه مفهومه لري. یا به مثلا داسې وي نړیوالې چې دی هر وخت دا د تروریزم موضوع په اسلامي ممالکو باندې راغورځولې ده. که اوس موږ وګورو په اسرائیلو د فلسطین په خاوره باندې تجاوز وکړي، د فلسطین خاوره د ونیولې ورځ په ورځ یا د نور هم نیسي، یو نری دغه دې اعتراض یې ورپرېښوله، خو لا د دې زړه نه سړېږي. سره د نړیوالو هغه د تاسې ولیدله چې نړیوالو په خپل وخت کې دا اوسني حالاتو کې هغه د دې پایتخت د فلسطین منځ کې هغه دغه ته یوړي بیت المقدس یې د دوی څخه قبضه کړي، نور دغه یې وکړله. خو تر اوسه پورې فلسطینیان ته تراګر وایي. دا تراګر چې دی دا یو واجب نوم دی، دا کافرانو یو ډېره غټه حربه ګرځولې ده چې د مسلمانانو په مقابل کې مستعملوي. لکه اوس افغانستان ته چې وګوري دا 40 میاشتې د 40 کاله د تراګري څخه نه ووت. یو روسانو تراګر بلي او چې تراګر دی او دا سیوای بیا چې دا نور اشغالګر رااله هغه تراګر بل چې دا تراګر دی او افغانستان تر اوسه پورې د تراګري په درشل کې دی. او بیا هم کدي سړی واقعیت وګوري وخت په وخت باندې دی خپل په دې کې ملامت شوی دی، لکه د دوه تړون چې وسوسو یا لته ناشته وسو د تراګر سره سړی کښینې نه د تراګر سره سړی ناشته نه کوي. نو معلومدار دا و چې په هغه وخت کې بیا دی افغانستان تراګر نه بلی. دا رنګه د پاکستان په باب باندې دی د تراګري خبره کوي چې هغه اسلامي ملک دی، خلک وایي د تراګر زاله چې کوم وخت خو ته بدل شي. اما لیکن چې کوم وخت بیا پاکستان د یو په مقابل باندې دی مستعملوي، نو په هغه وخت بیا تر پاکستان صحیح ملک نسته بیا دغه سره کومک کوي. خو دا د تراګري خبره چې نړیواله کوي زما فکر باندې دا د یو حربي په شکل باندې دا دوی مستعملوي او دا خبره درسته نه ده. خو البته د زمرو د پاکستان تر مابین چې خبره راځي د زمرو پاکستانیانو خبره ده، خو دنیاوال دوی کې مر دنیاوال د تنه پرېږي یا نړیوال مر د تنه پرېږي خپل په مابین کې چې مر پاکستانیان سره نږدېوالي سره وکړو او سره نږدې شو. امسایه ملکونه یو هر وخت په درد باندې سره خورو، هر وخت یو د بل په فایده کې یو. اما لیکن دنیاوال مر دې ته نه پرېږدي چې مر د پاکستان په مفاد کې مستعمل شو او یا پاکستانیان مر په مفاد کې مستعمل شي. نو دا د دنیاوالو حرکت. مننه. درنو اوریدونکو ژور بحثونه خپرونه دوام لري. لنډه دمه اخلو، بیرته راګرځو. ژوند او اقتصاد. د غوره اقتصاد لارې چارې ستاسو په ژوند کې مثبت اقتصادي بدلون، د هیواد د سوداګرۍ او صنعت روان حالات، اقتصادي برخه کې د اسلامي امارت لاسته راوړنې، خدمتونه او پرمختګونه، دا ټول د ژوند او اقتصاد خپرونه کې. دا خپرونه هر یک شنبه د سهار 8 بجې او 10 دقیقې، تکرار یې هر پنجشنبه په همدې وخت له حریت رادیو څخه په 8.5 صفو اوریدلی شئ. درنو اوریدونکو تاسې له حریت رادیو نه د حریت ژور بحثونو خپرونه په 8.5 FM څپو په ژوندۍ بڼه اورئ. د خپرونې موضوع مو د پاکستان چارواکو هغو ادعاوو ته ځانګړې کړې چې ګواکې افغانستان د دوی په ناامنۍ کې لاس لري. تاسې هم کولی شئ چې دمګړۍ په 0.5 8.5 8.5 همدارنګه 0.3 8.5 شمیرو اړیکه ونیسئ. د بحث له قدرمن میلمنه د ټاکل شوي موضوع په هکله پوښتنې، نظرونه، وړاندیزونه شریک کړئ. له موږ سره اوسئ. اغا صاحب راګرځو خپرونې ته او پوښتنه دا ده چې پاکستان په داخل کې هم ځینې سیاسي او قومي کشمکشونه لري. دغه ډول ستونزې به د دوی په داخلي امنیت څه اغېز ولري ستاسې په نظر؟ نو دا چې دی دا سیاسي کشمکشونه چې دي دا په هر ځای کې روان دي، جریان لري، ځکه چې هغه د حکومت په عدل او انصاف پورې اړه لري.
وګورو چې هغه په کوم حکومتو کې عدل او انصاف ډیر وی حالت کشمکش او اندازه لږ وي او که په وګورو په حکومتو کې چې هغه کم وي په هغه ځای کې زما فکر باندې کشمکش زیات وي. لکه اوس پاکستان کې په اوسني حالاتو کې هغه د عدل سلسله یو اندازه کمه شوې د انصاف نشته په هغه ځای کې، خصوصا د ملک سره چلند و گزاره یا د ملک د خلکو سره چلند و گزاره، نو هغه د کشمکش په پاکستان کې زیات کړي دي. که اوس دا چې وګورو په عمومي صورت کې په ایران کې هم دا کشمکشونه جریان لري او مثلا په منځنۍ اسیا کې هم هغه ملکونه چې دي هغه په دې خپلو خلکو باندې په زور باندې حکومت کوي، هم دا سلسله زیات شوې ده. د دنیاوالو بیا په دې کوشش روان دي چې په افغانستان کې هم دا کشمکش وي، په البته په افغانستان کې الحمدلله تر اوسه پورې د عدل او انصاف سلسله ورځ په ورځ باندې بالکل. هغه صاحب تاسو یادونه وکړه چې پاکستان کې د عدل خبره یاد کړله، دوی له اقلیتونو سره خصوصا پښتانه توکمه همدارنګه بلوچستان چې هلته ژوند کوي له هغوی سره د کار اهل کار سپارلو یا د اساسي حقونو د ورکړې په برخه کې به عدل شوی وي او که نه؟ که سړی وګوري د پاکستان موضوع نو کې مخ ته ولاړ شي، دا انګریزانو پاکستان کې داسې یو سلسله او اساس جوړ کړي چې هغه به خود د پاکستان ته دغه ځینې قومونو او طبقات یې هغه جلا کېږي. لکه مثلا د بنګلادیش موضوع په منځ کې پرته وه، اوس هادي موږ بنګلادیش جلا سو تر پاکستان مخ ته روان دي په اقتصادي لحاظ باندې، او که دغسې راواخو تر هغه وروسته بیا د بلوچستان خبره هم د انګریزانو د وخت صداسي او دغه څه و چې وخت به د بلوچستان جلا کېږي، ځکه چې دوی راولاړ سو په هغه وخت کې د پاکستان هر واګي او اختیار هغه د پنجاب په ذمه باندې ورکړه. نو دا بلوچستان هم په هغه وخت کې چې یو قوم چې هغه خلکو د ذلت په سترګو ورته کتل او پښتانه چې هغه شوخ قوم و که د ذلت په سترګو دوی ورته کتلی نه سوی، خو بیا هم حکومت کې دوی سم حق نه ورکوي. تر اوسه پورې مرتسیوینو چې پاکستان کې پښتون یو څوک نه دي راغلي بر سر قدرت، یوازې د عمران خان وروسته رالي او دغه باندې دغه سلسلې او اساسونه جوړ شول مرتسیوینو. خو نو دا یعنې دا سلسله چې د میراثي د ډېره وخت انګریزانو پرېښې ده چې پاکستان ته چې دا داسې مخالفتونه به راځي چې پاکستان به حکومت دوی ټوک کوي، نو دا هغه د اوس مرتسیوینو په سترګو باندې چې هغه جریان لري، که نن نه وي سبا به وي، که سبا نه وي بله ورځ به وي، دا سلسلې به راځي د پاکستان لکه د بنګلادیش شکل چې رالي. نو دا سلسلې په پاکستان کې وجود لري، خو بیا هم دا حکومت چې پنجابیانو په لاس کې نیولي یا د پنجاب خلکو په لاس کې نیولي هغه داسې بولي لکه خپل حکومت هر څه یې خپل د ځان بولي. که اوس مثلا آبادي وینو پاکستان کې په پنجاب کې ترار دی ډېر دي، کارخانې هلته ډېرې دي، سړکان هلته ښه جوړ دي او تجارتونه د پنجاب زیات دي او چودرین هغه ټول په پنجاب کې دي. نو دا سلسلې زما فکر باندې د انګریز د وخت څخه دا جریان لري. بله، او پوښتنه دا ده اغاثه محترم، د پاکستان د اوسنی اقتصادي وضعیت که موږ تاسې وارزوو دا هم د اندېښنې وړ دی او داسې انګیرل کېږي چې دوی بیا غواړي د افغانستان په سر باندې نړیوال کومکونه را جلب کړي. په دې هکله ستاسو نظر د ټي ټي پي په هکله باندې غواړو، د ټي ټي پي په هکله ستاسو نظر څه دی؟ دوی وایم چې پاکستان واقعیت هم داسې دی چې حکومتونه هر وخت داسې وي، هر ځای کې حکومت وي هغه د یو چا په سر باندې خپل استفاده کوي. نو دا د حکومتو رواج او عادت دی، خو پاکستان د افغانستان په سر باندې ډیر ځان بای کړی و د مخه، لکه مثلا د روسانو په وخت کې، بیا که د امریکایانو وخت راتله حتی چې یو بندي به دوی نه وي په هغه بندي باندې به دوی پیسې اخیستلې، خامخا به دغه کولې. زه چې هلته بندي وم امریکایان به راته راتلل او پوښتنې به یې راته کولې او ما به هغه خبرې ورسره وکړلې چې زما په دور کې به نو په هر بندي را دغه لري چې داسې خبره وکړي چې هغه د ده په مفاد باندې وي او نه دا چې د بل په مفاد او د ده په نقصان وي. بیا به پاکستانیانو زه ډېر خوش کړلم او دا غاښونه یې رامات کړل او دغه یې کړل چې ټولې داسې خبرې نه ورته کوي چې په هغه کې زموږ چورپلوګي راسي او زموږ
طبيعه د امریکایان ډیر متوجي شي چې ولادت زموږ د لپاره ډیر لوی خدمت کوي او مرچ لوی خدمت وکړي. په دا خبره یو عادت یعنی عام عادت په حکومتونو کې رواج داسې دی چې د بل ملت د بربادېدو لپاره د خپل ملت آبادي هر څوک خوښوي چې هغه وشي. په پاکستان یې تر هر چا ښه خوښوي او واقعیت یو دویم خبره دا ده چې هغه محترم کاندل ته تاسو ځینې شنونکي بیا په دې اند نظر دي چې او څه کوي هغه بری به پاکستانیانو څه کړلی دي وسیری به اوس کوم اشتباهات چې له دوی نه بخات تر سره سي اوس له همغه اشتباهات نه کړيږي داسې نظرونه هم شته. نو دغه دی او دا واقعیت دی رښتیا هم لکه ما دا خبره تر اتلم بیرته مهرباني وکړه دغه چې پاکستانیان دلته دوه لارې دي. یو لکه ما د ټول مال عام په ملکو کې عادتونه داسې دي چې یو څوک د خپل د بل په بربادي کې خپل آبادي غواړي. دا د ملکو رواج دي. دا چې نه دي چې پاکستان نه ایران هم په دې شکل دی او منځنۍ اسیا هم په دې شکل باندې د نور ملکونو چې شاته نږدې دي هغه هم دغه کوي. مالیګن پاکستانیان په دې کې ډېر سبقت لري. او دوهمه خبره دا و چې د پاکستان دغه چې دي د مشکلات چې دوی ته ایجاد شوي دي یا پوروړي دي یا دربدره دي یا دربدري ورته راځي هغه زما فکر باندې خپله د پاکستان خیانت دی چې هغه پاکستان د تر افغانستان زما فکر باندې عیدات زیات لري. که اوس موږ وګورو نور افغانستان په دغه لږ عیدات باندې چې د ګمرکاتو دي یا نور د افغانانو څخه دغه کېږي دغه باندې د ملک راګرځولي دي او داسې ملک دی چې هغه درې څلوېښت کاله په جنګ کې راتېر کړي دي. اما لیکن پاکستان کې د جنګ سلسله هم نشته د اشغال سلسله هم نشته خو بیا هم دوی هغوی عیدات لري چې موږ باندې لس وارې عیدات دوی لري. اما لیکن بیا هم هغه ټول شخصي جېبو تولید په هغه نسبت باندې دوی پاکستان د بربادي سره مخ کړي او د پروري کړي دي او حتی چې د انزوا حالات ته اوس روان دي. پاکستان چې د انزوا حالات کېږي دا د دې ملک د خلکو یا د دې ملک د غټو خلکو یا د قدرتمنو با قدرت خلکو مسؤلینو چې د دې خیانت دی چې پاکستان کې د خیانتونه کوي او پاکستان یې دې حالت ته رسوي. بله او که په عموم کې وارزو چې د افغانستان او د پاکستان اړیکې سیاسي روابط به څنګه وي راتلونکی به څنګه وي دې ته په کتلو چې لکه نن د دوی یو خاص استازی کابل ته راغلی دی د دوی دغه سفرونه به څه نتیجه ولري؟ خو یو سفر داسې دی اوس پاکستان مصابل ورستسول دی آصف دراني یو خبره وکړله چې د طالبان شکریه ادا کړه چې طالبان اوس د سرحدات څخه د ټي ټي پی بیا د افغانستان نور منچکو ته نو دا موږ د شکریه ادا کوو چې د دې لپاره بیا چې په افغانستان پاکستان ته خساره ونه رسي. دا ډیره غلطه خبره وه په واقعیت کې ځکه چې دا داسې معنا ورکوله چې په پاکستان باندې په افغانستان باندې دا ومني چې ته چې په افغانستان کې دغه لري ټي ټي پی لري نو سبب یا دا یو دلیل دوی د افغانستان د لپاره یا د افغانستان د لپاره چې د خپل ادعا د ثبوت لپاره داسې څه ویلي وو. دا د دوی ورځې مخکې دا خبره کړې وه. بله د خپل ادعا د ثبوت لپاره داسې یو څه څرګندونه کړې. د خپل ادعا د ثبوت لپاره چې دا ثابته کړي. خو زموږ په افغانستان کې داسې خلک شته په طالبانو کې چې هغه په سیاست باندې نه پوهېږي. دلته خامخا به د ټي ټي پي یو څوک راغلی وي د دې به وي هلته به بیریږي. دا د افغانستان د پاکستان د ډېره وخت څخه دا دغه شته چې په افغانستان کې به خلک د حکومتو څخه بیرېدله بیا به تلله پاکستان ته به تلله. مثلا د بوټو په وخت کې هلته وه یا د ظاهرشاه او د داود په وخت کې دلته په افغانستان کې خلک وه هلته بوټو دا به تلله هلته د بیر د وجې نو دلته به ټي ټي پي خامخا وه. خو بیا به دوی چې څوک راله ملایان او څوک بیا راله دوی به بیا یو سړی ورته حاضر کړي چې دا ثابت کړي چې موږ ولا دغه کودي به غرض دا و چې دا صلح کوو دا کوو. په دا د افغانستان کې دا بعضې خلک ښه مکلتوب چې کوي چار څوک وه. خو به هر تقدیر زه خپله دا وایم چې افغانستان او د پاکستان په مابینځ کې یو داسې ابتدا منځته راوړل پکار دي چې هغه نه افغانستان خلک د دوی سره د مخې وکړي نه د پاکستان خلک د دوی سره د مخې وکړي بلکې په اخلاص باندې دواړه ملکونه سره وچلېږي او خپل په مابینځ ترمنځ اخلاص ولري. مننه آغا محترم د خپرونې د پای شیبې هم دی او وروستۍ پوښتنه به دا بحث په پام دې سره راټول کړو
چې د پاکستان پر وړاندې کوم دریځ غوره کول بهتره دي چې اوسنی حاکم نظام اسلامي امارت هماغه دریځ غوره کړي؟ زه خپله داسې وایم چې دلته دوه حالات دي په افغانستان کې. که وګورو د افغانستان د پاکستان طرف چې دي لکه ما چې مخکې وویل چې ملت یې مخلص دي او حکومت چې دي هغه دمخې دي. او که بیا په افغانستان کې وګورو په افغانستان کې زموږ حکومت بیا مخلص دي تر ډېرې اندازې. ملت مو په دې دوو اشغالو کې تقسیم شوی دي. مثلا یو رقم خلک د ملت دي چې هغه په پاکستان بله یعنی اوس ما په فکر باندې مناسب دا دی چې د دې دوه ملکو تر مابین مثبت خبرې وشي، منفي خبرې ونه شي، ځکه دوی محتاج دي. که اوس موږ په پاکستان کې منفي خبرې کوو هغه به بیا د منفي لس وارې ځان جوړوي چې هغه په موږ پسې منفي وکړي. او په موږ پسې که منفي وکړي زموږ ملک چې دی جنګ ځپلی ملک دی، 40 کاله په جنګ کې ځپلي دي، موږ ډېر ژر خرابېږو. نو زه خپله دا وایم چې زموږ ملت باید چې د پاکستان سره دونې عداوت نه وکړي چې هغه عداوت یې تر امریکا تر عداوت هم زیات وي، د روسانو تر عداوت هم زیات وي، ځکه چې په دغه ملک کې ډېر ښه مسلمانان، ډېر ښه خلک شته او ملت یې ډېر ښه ملت دی. په حکومت کې ښه خلک شته، لیکن باید زموږ پاکستان د حکومت زموږ دواړه طرفو د اثبات خواته ولاړ شو، مثبت خبرې په خپل په مابین کې وکړو چې څو دښمني مې په دوستي باندې بدله شي. او که چیرې زموږ دښمني وي هم زموږ په تاوان کې ده، هم د پاکستان په تاوان کې ده. بلکې زه خپله وایم زموږ په دې تاوان کې ده چې موږ جنګ ځپلي یو او زموږ ملک چې دی هغه په دا 40 کال کې هغه د تحت اثر د اشغالو راغلی دی. په هغه کې داسې خلک خامخا شته چې هغه د اشغال د خلکو څخه چې هلته افغانستان اشغال کړي و د هغه څخه متاثره وي. نو زما فکر باندې ښه خبره به دا وي چې دا دواړه ملکونه ځان ته داسې سیاست غوره کړي چې هغه د عداوت ایسته کول او د دوستي راوستل وي. مننه. د خپرونې د پای شیبې دي قدرمنو اوریدونکو، دا وه د نن ورځې ژور بحثونو خپرونه او د پاکستاني چارواکو هغو ادعاو ته ځانګړې شوې وه چې ګواکې افغانستان د دوی په نامنۍ کې لاس لري. د بحث قدرمن میلمه مو مولوي سید اکبر اغا و. له ښاغلي اغا صاحب څخه خورا ډېره مننه چې خپل قیمتي وخت یې موږ ته راکړ. مننه. او ستاسو له ملتیا نه هم ډېره مننه کوو. تر بلې خپرونې چې زه مدثر افغان ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. تاسې په لوی څښتن تعالی سپارم. د حریت نورې خپرونې له یاده مه باسئ. له حریت سره پاتې شئ. ژور بحثونه، د چارو له شنونکو سره خبرې اترې، رښتینی ښکارا صریح ژور او دقیق تحلیلونه، د هیواد او نړۍ روان حالات لا بېلابېلو زاویو او ګڼو موضوعاتو سره قدم په قدم ژور بحثونه د افغانستان او نړۍ تاوده موضوعات تر بحث او شننې لاندې نیسي. دغه خپرونه هر یک شنبه او چهارشنبه مازدیګر 15 بجې او تکرار یې د دوشنبه او پنجشنبه په ورځو سهار 9 بجې او 10 دقیقې له حریت رادیو څخه اوریدلی شئ.